ته دلته دیرې ته چا راوستی کلپیو والا راوستی تا کور چیرې ده ابیزر ټانک کې چا راوستلی کلپیو وال څرنګه راوستې هغه یې راپوی کړله چې نشه زه نشه اصله بیا کلپیو ډبي ته لکه کلپیو ډبي ته وراچله پته نه درته ولګېده بیا چې دا اوري چې اصلی کې لوګې ته بیا زه خلاصوله که نه هدلته یې ونیولله بیا مې په لاس چکه ور ولګوله بیا مې ورنره منډه کړه بیا سیخ رشکې ورته راوختله بیا دغه جاسوسله بیا وریجه بیا ما زړل بیا یو ونې ښځو هغه کړه ښځو 50 روپۍ راکړې هغه نه دو بیا راوستله بیا یې ورور ته مې ګنډۍ دا کسانو چې راوستې تا ته رومال په پزه چېښولی دا پنجابیانو کلپیو کار یې کوه پنجابیانو هسپتال خواته ما یوسف ته مې لمبر رایشتی دا ځڼکی د ټانک سره تعلق لري بچی تاسو نوم دی نزی الله نومیږي له ټانک سره تعلق لري د ابیزر کلي ده نو زه د ټولو ملګرو نه د عوام نه د اپیل کوم چې د پنجاب نه یو ګروپ راغلی ده چې د دغه ګروپو اغواکارو سره تعلق ده دا بچي ته په پزه باندې نشهیي آلات نشه یې ورکړې وه د کلپیو په ډبي کې دا بچی اچولی و ډی خان ته رسولی و په ډی خان کې د دې بچي والا نشه ختمه سوې وه هغه نه بعد د بچي منډه جنې اخیستې وه نو زه د عوام نه اپیل کوم چې په کوم کسان چې په ګلیو کې کلپیانې خرڅوي او د دوی سره د پام کوي ځکه چې د دې عمر 9 کاله ده 9 کاله بچی اغوا کوو پنجاب ته بوتلی Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest